در په سپیڅلي نامه سلامونه ستړي مو تاسو شال تلویزون څخه د لاندو خبرونو لیدونکو سمو قربانه مزلفه کاکړ د افغانستان د 12 کلونو فوټبال ملي لوبډالۍ د کاپ مرکزی اسیا سیالیو په لړ کې تاجکستان ته د 1-0 ګول په توپیر ماته ورکړه او پایلوبي ته لار پیدا کړه. د افغانستان لپاره ساحل سروري ګول تر سره کړ. افغان لوبډلې پایلوبه د شنبه پر ورځ له ازبکستان سره تر سره کیږي. دغه ستره بریا د افغانستان په داخل او خارج کې د افغانانو لخوا په خوشحالي سره بدرګه شوه. د پاسپورت عمومي ریاست مسؤلین رسنیو ته ویلي چې په هیواد کې د پاسپورت ویش په هیڅ چټکۍ سره روان دی او دا مهال هر ورځ 12,000 پاسپورتونه ویشل کیږي. د یاد ریاست ویاند ویلي په ولایتونو کې د پاسپورت غوښتونکو شمیر کم شوی او په وینا یې مرکز ولایتونو کې د پاسپورت ویش عادي حالات ته ګرځېدلی دی. د یاد ریاست په وینا دا مهال د کابل پاسپورت ویش په 3 نوي جوړ شوو څانګو کې هر ورځ 2,000 پاسپورتونه ویشل کیږي. د یاد ریاست د معلوماتو مخې یوازې 4,000 پاسپورتونه کابل او پاتې نورو ولایتونو کې ویشل کیږي. د پاسپورت عمومي ریاست د معلوماتو مخې تیر کال سباند 2 میلیونه هیوادوالو ته پاسپورتونه ویشلې. دا په داسې حال کې چې یو شمېر هیوادوال لا هم شکایت کوي. دا مهال د کابل پاسپورتونو ویش په 3 نوي جوړ شوو څانګو کې هر ورځ 2,000 پاسپورتونه ویشل کیږي. د یاد ریاست د معلوماتو مخې یوازې 4,000 پاسپورتونه کابل او پاتې نورو ولایتونو کې ویشل کیږي. د پاسپورت عمومي ریاست د معلوماتو مخې تیر کال سباند 2 میلیونه هیوادوالو ته پاسپورتونه ویشل شوي دي. دا په داسې حال کې چې یو شمېر هیوادوال لا هم شکایت کوي چې د پاسپورت نوبت تر 6 میاشتو وخت نیسي. بلخوا په اروپا کې د جمهوریت له سقوط نه وروسته په هیڅ یو اروپایي هیواد کې افغان سفارت کې د پاسپورت ویش نه دی شروع شوی. سمنګان کې د ترافیکي پیښو له امله 3 تنه مړه او 6 نور ټپیان شوي دي. نن مازدیګر د سمنګان د خلم ولسوالۍ په سیاد چشمه سیمه کې د یوه پاسپو موټر د چپه کېدو له امله 3 تنه مړه شوي او 6 تنه نور ټپیان شوي دي. د بریتانیا د کورنۍ چارو وزارت ویلي د هغو پناه غوښتونکو د بیرته ستنېدو شمېر به زیات شي چې غوښتنلیکونه یې رد شوي او په دغه هیواد کې د اوسېدلو اجازه نه لري. په دې پلان کې د انساني قاچاقبرونکو سره د مبارزې لپاره د 100 نوي استخباراتي افسرانو ګمارل او په هیواد په 2 برخو کې د کډوالو د توقیف ځایونو بیا پرانیستل شامل دي. محافظه کار ګوند بیا ویلي چې کارګر ګوند د غیر قانوني کډوالو سره د مبارزې په برخه کې جدي نه دی. د بریتانیا واکمن ګوند پلان لري چې په راتلونکو 6 میاشتو کې د رد شوي غوښتنلیکونو ورکوونکو د بیرته لیږلو کچه لوړه کړي. کارپوهان وایي چې د دې هدف ته رسېدو لپاره باید د تیر کال په پرتله 3,000 کډوال ډېر وایستل شي څو د جبري اخراج کچه 9,000 کسانو ته ورسیږي، کوم چې د 2013 کال د ټرایز می د صدراعظم له دوران سره برابر شي. دا په داسې حال کې ده چې 6 کال تر 9,000 ډېر کسان د مانش کانال له لارې بریتانیا ته رسېدلي دي. دا شمېر د تیر کال په پرتله 10% زیاتوالی ښایي او 2 کاله وړاندې په پرتله چې 21,000 کسان و نسبي کموالی ښایي. پخوانی محافظه کار حکومت هڅه وکړه چې د روانډا پلان له لارې د غیر قانوني مهاجرینو د جریان مخه ونیسي، مګر د ټاکنو د مخې د دې پلان لاندې هیڅ الوتنه ونه شوه او کارګر ګوند د واک ترلاسه کولو وروسته ډېر ژر دا پلان لغوه کړ. پر ځای د بریتانیا نوی لومړی وزیر ژمنه وکړه چې د خلکو د قاچاقبرونکو ډله مخه به ونیسي او د هغو خلکو د بیرته ستنېدو پروسه کړنده کړي چې غوښتنلیکونه یې رد شوي دي. د امریکا پخوانی ولسمشر بیل کلینټن د چهارشنبه په ورځ د ډیموکرات ګوند ملي کنوینشن ته وینا وکړه چې د جمهوریت ریاست د کاندید کاملا هاریس څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. په دې وینا کې چې سباند 15 دقیقې دوام وکړ، کلینټن یو ځل بیا د امریکا پر پخوانی ولسمشر ټرمپ نیوکه وکړه. کلینټن ادعا کړې چې جو بایدن په خپله خوښه له سیالۍ څخه وتلی او د جورج واشنګټن سره په پرتله کولو وروسته وویل چې د استعفا پریکړه به د بایدن میراث پیاوړی کړي. کلینټن هم ټینګار وکړ چې د یو سیاستوال لپاره دا ډول کار اسانه نه دی.
دا په داسې حال کې ده چې ډیر شنونکو په ان جو بایدن د ټرمپ په وړاندې په لومړۍ مناظره کې له ځاپ وروسته له خپلې دندې استعفا وکړه. د امریکا پخوانی ولسمشر او په راتلونکو انتخاباتو کې د جمهوري غوښتونکو کاندید ټرمپ په وار ټینګار کړی چې د جو بایدن استعفا یو کودتا وه او هغه اړکړ شوی و ترڅو دغه سیالۍ پرېږدي، خو ډیموکراتان بیا دغه خبره ردوي. تېره ورځ د امریکا بل پخواني ولسمشر باراک اوباما هم د جو بایدن څخه کلک ملاتړ اعلان کړ. د ایران پارلماني غړو نن د چهارشنبې په ورځ داګست په 21مه له 4 ورځني غونډې وروسته د ایران د اسلامي جمهوریت د 14 حکومت لپاره د مسعود پزشکیان لخوا وړاندیز شوي ټول وزارتونو وزیرانو ته رایه ورکړه. د چین صدر اعظم لی چیانګ په مسکو کې د روسیې له ولسمشر سره وکتل. ولادیمیر پوتین په دې کتنه کې وویل چې دواړو هیوادونو په نړیوال اقتصادي ډګر کې لوی او اوږدمهاله ګډ پلانونه او پروژې لري. د چین لومړی وزیر تر پوتین مخکې د روسیې له لومړي وزیر سره په لیدنې کې روسیې او چین دوی ستراتیژیک او وفاداره ملګري بللي وه. درنو لیدونکو دا هم د نن ورځ ځلند خبرونه له ملتیا مو مننه تر بیا ښې چای.